د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د بهسودو ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د خپلو پرله پسې هڅو په ترڅ کې یو کس له 240 نشهیي ګولیو تابلیتکا سره لاس په لاس نیولی. یاد کس غوښتل چې دغه ګولۍ وپلوري، خو د امنیتي ځواکونو په هوښیارۍ او دقت سره ونیول شو. نوموړي په خپل جرم اعتراف کړی او وروسته به قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. ننګرهار سیمه ییز روغتون مسؤلین وایي دغه روغتون کې بېلابېل واړه او لوی عملیاتونه ترسره کیږي. د روغتون رئیس په خبره روغتون کې د نیرو سرجرۍ، عمومي جراحۍ، ستوني، پزې، سترګو، اپنډکس او نور عملیاتونه ترسره کیږي او هیڅ داسې عملیات به نه وي چې د ننګرهار حوزوي روغتون کې ترسره نشي. ننګرهار کې د 126 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا سبسټیشن پرانیسته بشوه. ولایتي مسؤلین وایي د کابل له رغندې څخه د ننګرهار شیخ مصري صنعتي پارک پورې د 200 کیلو ولت برېښنا لاین غځولو پروژه پیل شوه چې په بشپړېدو سره به د ننګرهار صنعتي او رهایشي ځایونه د برېښنا ستونزه حل شي. تورخم عمري پنډغالي کې د اداري کمپلیکس په جوړولو سره هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو چارې منظم ډول ترسره کیږي. مسؤلین وایي د کډوالو اړوند د چارو ترسره کوونکې ټولې کمیټې په اداري کمپلیکس کې یو ځای دي او د کډوالو چارې له ځنډ پرته په خپل وخت ترسره کوي. د سمنګان ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلینو سږ کال په دغه ولایت کې د رومي بنجانو په حاصلاتو کې د 90% زیاتوالی خبر ورکړی.